دا کم غفلت دی، دا کم ژوند دی مونږ الله دې له پیدا کړي. دا ژوند د دنیا معمولی شی دی، څکه ده، لږ وخت دی، دا تېرېدونکی دی. ابدالابد ژوند دپاره، د آخرت دپاره چې هغه نه ختمېدونکی ژوند دی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ. الله وایي کور د آخرت، ژوند د آخرت دا د همیشوالي دی. د هغې دپاره کار وکړه. څو ورځې تېرې شوې رمضان کې، تقریبا نن 19مه روژه ده. والله بالله ثم تالله قسما دا خبره کوم، ډېر کم داسې خلک به وي چې د الله کلام دی راغستی. ډېر کم داسې خلک به وي چې د الله نه وی جړا کړي، فریاد به ورته کړی الله ومې بخا. ډېر کم داسې خلک به وي چې د الله کلام بیت مکرر کړی، تکرار کړی به وي، لوستلی به وي. الله وایي دا قرآن لپاره د لوستلو دی، د عمل دی، د تدبر دی، د سوچ دی. دا د تاقشو دپاره نه دی، د المارو دپاره نه دی، د جرګو دپاره نه دی، د ودونو دپاره نه دی، د ناویانو دپاره نه دی، د دوکانونو دپاره نه دی، د تعویذونو دپاره نه دی. الله وایي امام سفیانی ثوری فرمائی ان هذا القرآن للتدبر فاجعلوه للتلاوة. قرآن د تدبر کتابو، د سوچ کتابو، د عمل کتابو، مونږ د تلاوت دپاره ګرځوئ. اے د آدم بچو تلاوت وکا خو کا، اسی راواخله خو راواله، اسی ورته ګوره خو ګوره. د الله کلام دی، دا الله پی راضی کا. والله ناس مجلس کې زما غالب ګمان دا دی چې اکثریتو بلا تر اوسه د الله کلام د الحمدو نه تروان ناسه پورې نه رسولی. دا کم غفلت دی، دا کم ژوند دی مونږ الله دې له پیدا کړي. اوس غرض د زندګۍ زمونږ دا دی. الله څه وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما پیریان او انسانان د بل څه دپاره نه دي پیدا کړي مګر مقصد معلوم دی، الا ليعبدون، چې زما بندگی وکړي، زما بندگی نه ما پیدا کړي. دا زمونږ بندگی ده. خپله تلاوت نه کوم، درس ته نه کینم، تراویح نه کوم، منځونه نه کوم، په روژه کې میزان د ګناهونو نه بچ نه کو، نو د آدم بچی آخری د رسول الله تا نه هیری دي که. الله رسول څه وایي هلاک دي شي، تباه دي شي هغه سړی چې میاشت رمضان پرې راغله او دې په ځان الله باندې ونه بخ. څومره فرق در کې راغلی، اعمال دې بدل شوي که نه؟ په اعمالو کې دې زیادت راغلی که نه؟ په ظاهري لباس کې دې فرق راغلی که نه؟ په باطني دننه زړه کې دې فرق راغلی که نه؟ د آدم بچیا که نه مغه شان مخکې دې مګیره خروله اوس یې مخرایې، مخکې دې هم نشې کولې اوس یې مکې، مخکې دې هم روژه په نسوارو په سګرټو ماتوله اوس یې ماتې، مخکې دې هم فلمونه او ډرامې ګټل اوس یې ګورې، مخکې دې هم وخت ضایع که اوس یې ضایع کې، مخکې دې هم غیبتونه کول اوس یې کې، مخکې دې هم د الله نافرماني کول اوس یې کې، مخکې دې هم د الله نه بغاوت کړی اوس یې کې. او که نه فرق در کې راغلی د آدم بچیا؟ سوچ وکئ، فکر وکئ، ځان سره سوچ وکئ په کوم طرف باندې روان یو، مقصد او غرض مو څه دی؟ شیطانان تړلی شوي، د جهنم دروازې بندې دي، د الله د جنت دروازې کلاو دي، د توبې دروازې کلاو دي، د الله د رحمت دروازې کلاو دي، د الله د رضا دروازې کلاو دي، د الله د رحمتونو دروازې پرانیستلې دي. د آدم بچی راشه الله ته رجوع کا. که سترګې دې پټې شوې الله وایي دغه نیټه چې ستا راله
والله یو شی درته فایده نه درکوي مګر ستا اعمال، یو شی فایده نه درکوي مګر ستا خواري، یو شی فایده نه درکوي مګر هغه چې د ځان دپاره دې مخکې لیږلي. څه دې لیږلي دي؟ سوچ وکئ، ګریوان کې سوچ وکړه، څه دې لیږلي مخکې دپاره؟ بده وینا، حرام خوري، کنزل، غیبت، حسد او کنه چرته نیکي دې لیږلي.